قدرمن دوستانو، نن چې مو د ریحان زیب خان د پلار چیغې او سورې واورېدلې، قسم په الله چې له سیاست څخه مو نفرت شو. کله چې د ریحان زیب خان پلار د خپل د زوی د مرګ څخه خبریږي، نو ډېرې زیاتې چیغې او سورې کوي او په چیغو چیغو ژاړي. ریحان زیب خان چې د قومي اسمبلۍ سیټ ته د باجوړ له طرفه ولاړ و، او دا هم باید موږ او تاسو په یاد ولرو چې ریحان زیب خان ته د پی ټی آی لخوا څخه ټیکټ نه میلاو، بلکې هغه پر روان الیکشن کې آزاد امیدوار و. د ریحان زیب خان په دغه دردونکي واقعه باندې په نوم پښتون ډیر زیات دردېدلی او خفه دی. هغه پرون په باجوړ کې د خپل کمپاین لپاره روان و چې نامعلومو وسلوالو ور باندې برید وکړ او د یو ډز په مرۍ کې وویشتل. له ده سره سره د ده درې نور ملګري هم ویشتي دي، او کله چې دوی هاسپیټل ته ورسول نو هلته په هاسپیټل کې ریحان زیب خان ساه ورکړه او خپل روح یې خپل رب ته وسپارل. انا لله و انا الیه راجعون. د ریحان زیب خان د مرګ په تړاو خلکو ډیر زیات غوسه راپارېدلې ده، او د الیکشن کمیشن اف پاکستان هم په باجوړ کې را روانې ټاکنې ملتوي کړي دي، خو دا معلومه نه ده چې را روانې ټاکنې به بیا په باجوړ کې کله کیږي. قدرمن دوستانو، ریحان زیب خان د باجوړی اوسیدونکی و چې په باجوړ کې په درنه یو غریبه او دینداره کورنۍ کې زیږېدلی و. هغه په شروع کې د پی ټی آی سپورټر او د پی ټی آی ممبر و چې له هغه ځای څخه یې ځان مشهور کړ او هلې ځلې یې وکړې، او حتی تر عمران خان یې هم ځان ورساوه، او دا ځل یې هم غوښتل چې د پی ټی آی له طرفه په باجوړ کې د قومي اسمبلي سیټ ته ودرېږي، خو چونکې پی ټی آی دا ځل یې ده ته ټیکټ نه ورکړی او په باجوړ کې پی ټی آی بل کس ته ټیکټ ورکړی و، دی بیا نو د قومي اسمبلۍ دغه سیټ ته د باجوړ له طرفه آزاد امیدوار و.